بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. دا سورة المؤمن دا مکی سورت دا شپږ پنځوسم اووه پنځوسم دا دوه آیتونه مدني دي، مجموعه پنځه اتیا آیات ده او نه رکوع ده. تنزيل الكتاب نازلېدل د دغه قرآن عظیم شان من الله له جانبه د الله نه دي. هغه الله العزیز چې ښه غالب او قوي ده چې څه حکم صادري نافذ کولی شي په خلکو باندې. العلیم عالم ده په هر چی چې باندې. غافر الذنب بخونکی د ګناهونو ده، وقابل التوبې قبلونکی د توبې ده. ګناهګار چې ګناه وکړي مستحق د عذاب شي، خو چې الله اراده د مغفرت ورته وکړي غافر الذنب شي، ګناه یې ورمات. ګناهګار نه ګناه وشوه بیرته مایل شو الله ته توبه وباسي، الله قابل توبه ده، د مسلمان توبه قبلوي. شدید العقاب خو د سخت عذاب چښتن هم د کافرانو ده. ذی الطول خاوند د فضل ده په مؤمنینو باندې، د مسلمان سره د فضل معامله کوي او د کافر سره د عدل. لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مګر هم یوازې دی ده. الیه المصیر خاص طور الله ته بیرته ورتلل دي لپاره د حساب. ما یجادل فی آیات الله تعنی نه ویایي جګړې نه کوي په آیاتو د الله کې الا الذین کفروا مګر هم هغه کسان چې کافران شوي دي. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد تا د تیر نه باسي دا ګرځېدل د دوی په وسایو آرام سره په ښاریاتو کې، دا چې دوی په ښه ژوندون د دنیا لګیا دي، د راحت ژوندون کوي، ښه بلډینګونه دي، ښه موټرې دي، ښه وسایل دي. ګوره چې په ده خطا نه شي، په ده خطا نه شي، دا د دوکانه کې ولې دغه ځای بیا جهنم ده. کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن شمېرلي وو رسولان خپل پخوا له دغه کافرانو نه. قوم د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام تکذیب کړی و. والاحزاب من بعدهم او نورو ډلو وروسته د نوح علیه السلام د قوم نه یو هم د خپلو انبیاو تکذیب کړی و. د ابراهیم علیه السلام، د شعیب علیه السلام، د لوط علیه السلام، د موسی علیه السلام خو د ډېرو انبیاو تکذیبونه شوي. وهمت کل امة برسولهم قصد کړی و هر یوې ډلې د خپل رسول سره د څه شي قصد کړی و؟ د ضرر رسولو. لیأخذوه چې ونیسي دغه خپل نبي. وجادلوا بالباطل او دغه ټولو امتونو جګړه کړې وه د خپلو انبیاو سره په باطله سره. لیدحضوا به الحق د دې لپاره باطل دلایل ویلې چې پټ کړي په دغه باطل سره، چې پټ کړي حق توحید پټ کړي. فاخذتهم نما ونیو دوی فکیف کان عقاب څرنګه و عذاب ما. وکذلک لکه په دغه مکذبینو چې عذاب واجب ده دغه شان حقت کلمة ربک علی الذین کفروا واجب شوې ده خبره د عذاب د رب د تا په هغو کسانو چې کافران شوي دي. څه شی واجب ده؟ دا خبره انهم اصحاب النار چې بېشکه دوی ملګري دي دوزخ دي، دا به ټول دي جهنم ته. الذين يحملون العرش هغه ملائکې چې پورته اخلي عرش د رب، ومن حوله او هغه ملائکې چې چارو چارپیر د عرش عظیم دي. یسبحون تسبیح ویایي بحمد ربهم سره له حمد رب خپل. ویؤمنون به ایمان لري راوړي په الله تعالی باندې. ویستغفرون للذین آمنوا مغفرت غواړي د هغو خلکو دپاره چې یو ایمان راوړی ده. څه ویایي؟ ربنا ای رب دې موږ وسعت كل شيء رحمة رسیدلی ده هر چی شي ته رحمت دی تا، وعلما او علم دی تا. فاغفر للذین تابوا ای خدایه ته مغفرت وکړي هغه خلکو ته چې توبې باسي. واتبعوا سبیلک او متابعت دی تا دې لارې کړي. وقیهم عذاب الجحیم ویې ساتي د عذاب د جهنم نه. هغه ملائکې چې د عرش عظیم حامل دي کروبیان ورته ویایي، او هغه چې د عرش عظیم شاوخوا ته دي، دا ټول د الله په حمد او ثنا لګي. بیا د ایمان خبره کوي، ایمان هم لري په الله تعالی. ملائکه خدا مخلوق نورانی او په ټول عمر ګناه نشته، کفر خو بیخي نشته. د قیدته ضرورت ده ویؤمنون به چې دا وایي چې د ایمان راوړي په الله تعالی باندې.
وایي دا تنبیه ده په اهتمام د ایمان باندې چې د عام خلک ایمان ته متوجه شي. ایمان هغه د عزت شی ده چې هغه الله ته ډېرې نږدې ملایکې دي د عرش عظیم هغه هم په اعلی ایمان راوړي. نو په ایمان کې د ملایکو سره ته شریک شوې او په مؤمن به شیانو کې د ملایکو د انسان د ایمان فرق نشته. په کومو شیانو چې ایمان په انسان فرض ده په هغو باندې ایمان په ملایکو باندې فرض ده. او بله د وسیلې خبره دا چې ملائکې هم د الله د طرف نه مکلف دي په ایمان باندې، نو د دوی د مؤمنینو سره مناسبت د انما المؤمنون اخوة، ورور د ورور په باب کې سفارشونه کوي. نو هغه مقرب ملائکې الله ته د دغو مسلمان ورونو په باب کې سفارشونه کوي چې الله اتا رحمت خو ډېر عام ده، په هر څه پوهې علم دې ډېر عام ده. دغه انسان د ګناه کتر شوې ده خو تائب شوی. رب کریمه مکمل دین باندې عقیده درلوده، عمل کې که څه کمزوري خدای ته یې ورماکي، نو ملائکې سفارش کوونکي شي، هغه کروبین ملائکې سفارش کوونکي شي. او دا ورته ویل ربنا وادخلهم جنات عدن، ای الله ته ننه باسې دغه مسلمانان جنت همیشه استوګنې ته التي وعدتهم، هغه جنت چې تا د دې سره وعده کړې ده. ومن صلح من آبائهم، او هغه څوک هم ننه باسې د دې سره جنت ته چې نیک وي د دې د پلرونه یعنې مؤمن وي، و ازواجهم ښځې د دوی، و ذریاتهم اولادې د دوی، دا هم ورسره ننه باسي. دا هغه مقام ته اشاره ده چې په جنت کې د چا ډېر غټ مقام وي، خو د ده اولادان د ده ښځه د هغه مقام چښتنه نه وي، اعمالو کې کمزوري. نو هغه انسان د الله نه ملایکو په واسطه پوښتنه وکړي چې ما مور پلار چیرې دي، د ما اولاد چیرې ده، د ما ښځه چیرې ده. الله تعالی ورته چې هغه په ایمان درلود خو په عمل کې کمزوري و، لاندې درجه کوي. دغه ملایکې هم سفارش کوي چې خدای پاک د دې سره یو ځای کې هغه صالحین. کافر دپاره خو سفارش نشته، کافر جنت ته نشي تللی. خدای چې ایدوی پلرونو چا ایمان راوړی، یا یې ښځو ایمان راوړی، یا یې اولادو ایمان راوړی، اگر که د ده غوندې عالم نه ده، د ده غوندې بزرګ نه ده، د ده غوندې غټ مقامات یې نه دي کړي، خدای پاک یې دې سره یو ځای کړي. انک انت العزیز الحکیم، ته غالب یې، په هر څه قادر یې او حکیم یې، د حکمت والا یې. وقهم سیئات، او دغه ملائکې په دا دعا کې دا مې چې خدای پاک ته وساتي دوی د بدیو نه. ومن تقي سیئات یومئذ، څوک چې ته وساتي د بدیو نه په دغه ورځ د قیامت باندې، فقد رحمته، تا په دغه انسان رحم وکړو. وذلک هو الفوز العظیم، او دغه ساتل د تا د عذاب نه دا یو لویه کامیابي ده چې څوک هم ته وساتي، تا په دغه انسان رحم وکړو، دا انسان دې کامیاب کړو.